بسم الله الرحمن الرحیم اکسل کې چې دی نن پیسټ سپیشل وایو راځو دغه لیکل مو کړي دا کاپي کوو او دلته راځو پیسټ سپیشل باندې کلیک کوو د دې شارټ کټ کنټرول الټ وی دی کله چې دې باندې کلیک وکړو لومړی موږ سره اپشن دی آل ته غواړي چې دا ټول کوم دلته دي دا پیسټ کړئ نو اوکې کا ټول به راشي کنټرول الټ وی باندې کلیک کوئ بیا راځئ صرف فارمولا غواړئ چې کاپي کوئ فارمولا څنګه مثال دا دې جمع کړه اټو سم یو ځل بیا او دې ټولو ته زه نمبر فارمټ هم ورکوم چې بیا زمونږه وکاریږي زه غواړم چې صرف دا فارمولا کاپي کوم او دلته راځو کلیک کوو کنټرول الټ وی زه ورته یم چې صرف فارمولا راته کاپي کړه اوکې که ورا نمبر فارمټ یې کاپي نه کړه ګوره که دې کې تغیرات مونږ راوړو کنټرول زیډ یې کوو ځکه چې ما ټیکس ولیکم دلته به نمبر ولیکو ورې تغیرات پکې راځي بیا راځو د دې کاپي اخلو کنټرول الټ وی وهو بل ویلیوز ته صرف غواړي چې ویلیو کاپي کې نو دې ځای نه کلیک که اوکې که ساده ټیکس به درته راوړي هغه کم فارمټ چې دی هغه به ختم کړي بیا کنټرول الټ وی وهو بل چې دی فارمټ ته غواړي چې صرف فارمټ راوړي ټیکس وغیره دې ورسره نه راځي بیا کنټرول الټ وی وهو بل دی کمنټس که چېرته تا کمنټ اخیستی مثال زه غواړم په دې سیلري باندې کمنټ واخلم کمنټ چې دی تاسې راځئ ریویو ته دې ځای نه کمنټ اخلئ یا شارټ کټ یې شفټ F2 دی دې ځای نه مو کمنټ واخیسته زه دا ټول سلیکټ کوم کنټرول سی سره مې کاپي کړ دلته راځو تاسې پیسټ سپیشل ته راځئ یا کنټرول الټ وی شارټ کټ دی دا وایي کمنټس باندې کلیک کوئ دا به راځي ګوره صرف کمنټس دلته راغی نور ټیکس یې رانه ورپسې پیسټ سپیشل کې بل اپشن چې کوم دی هغه ویلیډیشن دی ویلیډیشن مطلب تاسې دلته رولز اپلای کړه دې ځای کې به زه راشم دا سیلونه مې سلیکټ کړه ډیټا ټیب ته راځو او دلته ډیټا ویلیډیشن ته راځو ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک کوو ان ویلي په ځای زه هول نمبر اخلم مثال زه ورته یم چې دلته د فرضاً د لسو او د شپېتو ترمنځ عددونه اخله دې نه زیات و کم مه اخله اوکې ګوره که چېرته راشو دې ځای نه زه دلته اوس ولیکم مثال لیکم چې مثال 4 انټر یې که نه یې اخلي که ولیکم فرضاً 15 اخلي که ولیکم یو یا نه اخلي یعنې دلته مونږ رولز اپلای کړي دي زه غواړم چې دغه رولز را کاپي کړم او دلته بل ځای راوړم نو هم ته راځو زه هم دغه رولز ور سلیکټ کوم دلته به راځو ګورئ ویلیډیشن به ډیټا ویلیډیشن کلیک کوو دا سلیکټ شو کاپي اوس راځو پیسټ سپیشل ته پیسټ سپیشل کې زه ورته وایم چې صرف ما ته ویلیډیشن رول چې د هغې ځای نه را کاپي کړه دلته اپلای کوو اوکې اوس به دلته هم همداسې ګوره که زه ورته ولیکم 8 نه یې اخلي که زه ورته ولیکم مثال 25 اخلي نو دغه رولز یې را کاپي کړل دلته یې راوړل بیا راځو دا به کاپي کوو کاپي نه وروسته سپیشل ته راځو بل آل یوزنګ سورس دی مکمل چې هلته څه کم فارمټ یې دی مکمل فارمټ سره راوړه بیا کنټرول الټ او ایم وی وهئ بل آل ایکسپټ بارډر ټول ټیکس هغې ځای نه کاپي کړی وړه کاپي ګورې موجوده ده خو په غیر د بارډر نه بارډر ته یې ختم کړه اوکې که بارډر یې ته یې ختم کړه بیا کنټرول الټ وی وهئ بل کالم وایډ که چېرته کالم مونږه پراخه کړو داسې او ته د دې کاپي اخلئ کاپي مو واخیسته کنټرول الټ وی وهئ پیسټ سپیشل ته راځئ کالم وایډ سره یې دلته راته پیسټ کړه ګورئ صرف کالم وایډ درته پیسټ کوي کنټرول الټ وی وهئ بل اپشن چې دی فارمولا ان نمبر فارمټ یعنې دې کې چې کومه فارمولا ده هغه هم راته کاپي کړه دغه فارمولا زه کاپي کوم کاپي دلته غواړم چې پیسټ یې کړم کنټرول الټ وی وهو زه فارمولا ان نمبر فارمټ دې باندې کلیک کوئ فارمولا هم راته کاپي کړه او نمبر فارمټ دواړه دلته کاپي کړل بیا راځئ کنټرول الټ دلته کلیک کوو کنټرول الټ وی وهو بل ویلیو ان نمبر فارمټ صرف چې دی ویلیو راته راوړه او نمبر فارمټ ګوره که دا سیلري کالم زه سلیکټ کړم کنټرول سی مې ووهه دلته کنټرول الټ وی وهو راځو دې ځای نه ویلیوز اینډ نمبر فارمټ صرف راته ویلیو او نمبر فارمټ راوړه او کلر او بولډ چې کوم دی هغه مه راوړه بیا راځو بله خبره کنټرول الټ وی کې دا کوي چې اپریشن دی اپریشن اوس نن دی زه به راشم لږ لاندې فرضاً زه دلته لیکم مثال شل دا مې ولیکل
زه غواړم چې همدا کاپي کړم او دلته یو بل ځای هم فرضاً زه لیکم شل، دا را کاپي کومه کاپي او دې باندې کنټرول الټ وي وهم، زه دلته وایم چې دا راته اډ کا دې سره اډ ګورئ 40 شو. کاپي ته نه موجوده ده په همدې بیا الټ کنټرول الټ وي وهو ورته سبټراک کې کړه، دا شل ته نه سبټراک ګورئ بیرته شل شو، شل ته نه منفي کړه بیرته شل شو. کنټرول الټ وي وهي بیا راځي ملټیپلای ضرب یې کړه، شل په شلو کې ضرب کړه ګورئ 400. کنټرول الټ وي وهي بیا راځي ورته چې ډیوایډ یې کړه، شل په شلو ډیوایډ کړه 1 شل راواخیسته ډیوایډ یې کړئ نو بیرته 400 ډیوایډ یې کړه شل پاتې شو. که چېرته موږ دا بیا شل په شلو ډیوایډ کړو نو دا به 1 راځي. اوکې 1 بیا کنټرول الټ وي وهو بل دی اسکیپ بلینک. ګورئ که چېرته تاسې دلته داسې لیکلي مثال نیم دلته مو لیکلي وي چې پوسټ لاندې راځئ دلته مو سیلري لیکلي وي دلته مو لیکلي وي چې سیلري دا انټر کوئ او دې ځای کې لیکئ پوسټ. تاسې دغه ټکسټ چې دی دا کاپي کوئ، کنټرول سی سره مې کاپي کړ دلته غواړم پیسټ کړم. ګورئ که پیسټ باندې کلیک وکړو هغه پوسټ یې ختم کړ، کنټرول زیډ کوو زه غواړم دلته پیسټ کړم خو دا پوسټ دې پاتې شي. کنټرول الټ وي وهو دې ځای کې راځو سکیپ بلینکس باندې کلیک کوئ، دا به هغه پوسټ هم په خپل ځای پاتې کیږي او هغه نور چې کوم ټکسټ دی هغه هم دلته راځي. همدا زه غواړم کنټرول سی سره یې کاپي کوم، کنټرول سی سره مې کاپي کړ دلته یې پیسټ کوم خو په یو کالم کې. کنټرول الټ وي وهو ټرانسپوز باندې کلیک کوم. اوکې ګورئ دا چې د کالم ته وړو که دا بیرته رو ته غواړئ بیا به کنټرول سی سره کاپي کوئ، دلته به کنټرول الټ وي ووهئ او دې ځای نه چې دی ټرانسپوز به کلیک کوئ، بیرته به یې په یو رو ته تبدیل کړي یعنې کالمونو باندې به یې وویشي. بله خبره د پیسټ لینک ته زه غواړم چې دغه ټکسټ دی دا کاپي کومه، دا مې کاپي کړ او بیا راځو کنټرول الټ وي وهو غواړم دلته پیسټ کوو خو پیسټ لینک ګورئ دا پیسټ لینک ډېر مهم اپشن دی. زیاتره شیانو سره موږ غواړو لینک جوړ کړو نو د پیسټ لینک نه استفاده کوو چې ډېر مهم اپشن دی، دا باید تاسو یاد ولرئ. دې باندې کلیک کوو ګورئ دغه ټکسټ چې دی دې سره لینک شو، اوس دا هغې سره لینک دی. که تغیرات دې کړو مثال علي دی زه ورته لیکم چې دا نور کړه، لاندې ګورئ تغیرات راځي. خان دی زه ورته لیکم چې دا خان جان کړه، جان دی ورته دا حاجي کړه. تاسې وګورئ ټول تغیرات دلته راځي نو دا د پیسټ لینک اپشن کار شو. نو پیسټ سپیشل ډېر مهم اپشن دی، تاسې باید یاد ولرئ.